نن د بیا یو ناشنا نقش در کومه یو ناشنا لیکل در کومه ان شاء الله که څوک په خپل باندې لیکلی شي په خپل دی ولیکي په خپل نشي لیکلی یو پوهه کس د ځان سره کینی په هغه باندې دی ولیکي زبردست ریزلټ والا ان شاء الله زما د خپل استعمال لزی استعمالو ما زی ورکوم خلکو ته کم خزه خاون چې د یو بل سره نفرت کوي یا مثلا یو خزه دا داغینه خاون نفرت کوي یا یو خاون د داغینه خزه نفرت کوي او یا مثلا د چانه خپل محبوب ناراضه شوی دی د چا کویدن شوی دا او دا غي په مینس کې لګ غونته کې خفقان راغله یا په کور کې پلار د زوینا او زوی د پلار نه یا دغه سرور د رور نه دغه چې هر قسمه به الغرض خفقان دی یا د چانه څوک خپه شوی دی خو ګوردا یاد ساتي دا صرف د جایز ارسه د پاره کا صرف د جایز د پاره د ناجایز استعمال والا تمه زره برابر هم اجازت نشته دی نه اجازت ورکوما او نه د اجازت سوچ دي څوک پیدا کوي د ناجایز خلکو د پاره چې کم ناجایز سوچ لري ان شاء الله د جایز کارونو د پاره چې هر څومره د محبت کارونه دي تاسو استعمال کوي ان شاء الله بیا ته ګوره چې ماته څومره دعاګانې وکړي ان شاء الله خاطر د زړه نه دلته تناقش جوړوم ان شاء الله او دقه نقش په دقه ترتیب سره جوړ کما نور ټول په نقش کې لیکل کړي په کاغذ باندې صرف ستا جوړول دي او استعمالول دي د استعمال طریقې داسې د ګوره دوه نقشونه به جوړ کی یو په ګس لاس باندې اوتړي بل بچاته د وزن د لاندې کې دي که ممکن نو سکل پاغه باندې کسکل په ممکنو نو ځان ته زعفران راواله ول خو ګور زعفران راواله زعفران د ګلاب په بو کې جوړ کا پاغي باندې په خپل ولیکا که زعفران نشي جوړولې په ساده سیاهي باندې جوړ کا ساده سیاهي باندې او اقا یو په غسمت باندې وتړه او یو با پاغ خپل محبوب باندې هغه باندې اوس کې د یو له سورزو پورې ښه او سره دا وظیفه هم جاری ساتي یا جامع یا معید یا عزیز یا ودود یا جامع یا معید یا عزیز یا ودود دا وظیفه هم سره جاری ساتي 314 پیری به ورځ وي کچر تسکلی په ممکن نو بیا به یو سی قبرستان ته د یو قبر په خپو کې به خخ کې او د پاسه په ګټه کې دي ان شاء الله تماشا کوا چې د دې نقش اثرات څومره تیز دي او څومره زبردست ریزلټ درکې خو ګوره اجازت په صرف هغه خلکو ته یاد ساتي چې یو خو کمنټ وکي دویم نمبر دا اجازت ګوره ډیر اهم سیز دی زما په زره سر باندې ځان له یو غټ بوج نشم غستلې ښه نو دا بوج با زمانه څنګه لري کیږي یو په دې باندې چې اجازت د پاره کمنټ دویم نمبر خبره دا ده چې مخکې ملګری ته هم شیر کې او دریم نمبر دا ده چې کله دې دا نقش جوړه وروره د خپل طرف نه او زما د طرف نه 10 روپۍ صدقه کولی نوي ته به خامخا صدقه کې دا غینه مخکې چې په ما باندې غلط اثرات ناراضي بد اثرات او پتا باندې نه درځي د صدقې ډیر لوی زور دی نو صدقه به زما په نامه باندې وکي او په خپل نامه باندې هم لګه صدقه وکي ان شاء الله چې هر څه بد اثرات خدای پاک به دې محفوظ ساتي نور درود شریف وایا او دا نقش لیکا ان شاء الله ستا محبوب با خدای پاک بالکل ستا کی